أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فمخکې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د پخوانیو پیغمبرانو واقعات ذکر کړه. د نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام او د هغو په قومونو باندې چې الله تعالی کوم عذابونه نازل کړي وو، الله د هغو تذکره وکړه. بیا وروسته آیتونو کې الله تعالی تفصیلا د موسی علیه السلام واقعه ذکر کوي. په دې څو آیتونو کې الله تعالی د ټولو مکذبه امتونو حالت ته اشاره کوي چې الله تعالی په دوی باندې اول د مصیبتونو په شکل کې امتحان راوسته او بیا د نعمتونو په شکل کې الله ورباندې امتحان راوسته. نو کله چې دوی الله ته راجع نشوه، بیا یو ناڅاپه الله تعالی ونیول. وما ارسلنا فی قریة من نبی، وما ارسلنا او نه دی لېږلی مونږه فی قریة په هیڅ کلي کې من نبی هیڅ پیغمبر الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، مګر دا چې نیولي دي مونږه اوسیدونکي د هغه کلي بالبأساء والضراء په مالی مصیبتونو باندې، والضراء په بدني مصیبتونو باندې. الله فرمایي هر کله چې ما په یو کلي کې یو پیغمبر لېږلی دی او پیغمبر هغه خلک د الله طرف ته دعوت کړي دي، د الله د توحید طرف ته، او هغه خلکو تکذیب کړی دی، نو په اول کې ما هغو باندې مالی مصیبتونه او بدني مصیبتونه راوستلي دي، لکه فقر و فاقه و قحطي او داسې نور مالی مصیبتونه، مرضونه، دا ورباندې الله تعالی راوستل دې لپاره چې دوی متوجه شي چې دا زموږ د بدو اعمالو سزا ده چې الله یې موږ ته راکوي. لعلهم یضرعون، دې لپاره چې دوی الله تعالی ته عاجزي وکړي، دې لپاره چې دوی خپلو ګناهونو ته متوجه شي، الله ته راجع شي او الله ته عاجزي وکړي. لیکن کله چې دې امتحان په دوی باندې اثر ونه کړه، نو بیا الله تعالی د امتحان شکل بدل کړه. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، الله فرمایي چې بیا بدل کړه مونږه مکان السیئة په ځای د مصیبتونو باندې الحسنة، ښه حالت مې په راوسته، یعنی نعمتونه مې ورباندې وکړه. د فقر په ځای باندې الله په دوی باندې الله تعالی دوی غنیان وګرځول، دوی ته الله تعالی فراخي ورکړه. د مرضونو په ځای باندې الله تعالی دوی ته صحت ورکړه، الله ورته عافیت ورکړه. حتی عفو، تر دې پورې چې دوی زیات شوه، مالونه یې زیات شوه، اولادونه یې زیات شو، او د الله تعالی نعمتونه په دوی باندې زیات شو. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، په ځای د دې باندې چې د الله د دې نعمتونو شکر ادا کړي، وقالوا او ویې ویلې قد مس آباءنا، یقینا رسېدلي دي آباءنا پلرونو زموږ ته، الضراء والسراء مصیبتونه او خوشحالي، یعنی دوی د دې نعمتونو د وجې نه الله ته متوجه نه شو، د الله شکر یې ادا نه کړه، بلکې دوی دا وویل چې دا د زمانې عادت دی، دا د زمانې ګردش دی چې کله مصیبتونه یو کله نعمتونه وي. زموږ په مشرانو باندې هم کله مصیبتونه راتله او کله به خوشحالي په راتلله، او دا د الله تعالی امتحان نه دی. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، الله فرمایي چې راونیول موږ دوی بغتة ناڅاپه، وهم لا يشعرون په داسې حال کې چې دوی نه پوهېدل. یو ناڅاپه الله په دوی باندې عذاب راوسته. نو دا د الله تعالی سنت دی چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې په اول کې د مصیبتونو په شکل باندې امتحان راولي، او بیا الله تعالی ورباندې د نعمتونو په شکل کې عذاب راولي. لکه الله فرمایي وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم يرجعون، ما په دې خلکو باندې د حسناتو او د سیئاتو په شکل کې، یعنی د نعمتونو او د مصیبتونو په شکل کې ما په دوی باندې امتحان راوسته، دې لپاره چې دوی الله ته راجع شي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، الله فرمایي خامخا به وڅکم په دوی باندې من العذاب الأدنى د معمولي عذاب نه، دون العذاب الأكبر مخکې د لوی عذاب نه، لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی الله ته راجع شي. نو د الله سنت دا و چې همیشه په دې خلکو باندې کله د مصیبتونو په شکل کې او کله د نعمتونو په شکل کې امتحان راوسته، لیکن کله چې د دې دواړو قسمه امتحاناتو نه عبرت وانه خسته، بیا ورباندې الله تعالی لوی عذاب راوسته.
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نو ما ونیول دوی لره بغتة ناڅاپه وهم لا يشعرون په داسې حال کې چې دوی نه پوهېدل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اوس الله تعالی د دې ټولو مکذبه امتونو باره کې فرمایي ولو أن أهل القرى، او که چېرته اوسېدونکو د دې کلو آمنو ایمان راوړی وی، واتقوا او تقوا یې اختیار کړې وای، د الله نه ویره کړې وای، د کفر نه د ګناهونو نه ځان ساتلی وای، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، نو خامخا راخلاص کړي به ما په دوی باندې برکات من السماء والارض، برکتونه د اسمان د طرف نه او د ځمکې د طرفه، د اسمان او د ځمکې د برکتونو دروازې به ورباندې ما راخلاصې کړې وای. الله فرمایي د هر طرفه به ما په دوی باندې فراخي راوستې وای، د اسمان د خوا نه به بارانونه کېدل، د رحمت بارانونه، او د ځمکې قسمه قسم میوې او قسمه قسم نعمتونه به ورته الله تعالی ورکول. ولکن کذبوا، لیکن دې خلکو تکذیب وکړه، د الله تعالی د پیغمبرانو تکذیب وکړه. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، نو ونیول ما دوی لره بما كانوا يكسبون، د هغو ګناهونو د وجې نه چې دوی کسب کول. دا مخکې چې کوم قومونه ذکر شو، الله فرمایي چې په مختلفو عذابونو باندې الله تعالی هلاک کړي دي. که دې خلکو ایمان راوړی وای او تقوا یې اختیار کړې وای، نو الله فرمایي د مصیبتونو د عذابونو په ځای به ما په دوی باندې د اسمان او د ځمکې د برکت دروازې راخلاصې کړې وای. لیکن د هغو د تکذیب د وجې نه، د هغو د ګناهونو د وجې نه الله فرمایي چې ما دوی په مختلفو عذابونو باندې راونیول. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. افامن، آیا په امن کې دي اهل القرى، اوسېدونکي د دې کلو، ان یأتیهم بأسنا بیاتا، دا چې راشي دوی ته عذاب زمونږ بیاتا د شپې، وهم نائمون، په داسې حال کې چې دوی ودي، په داسې حال کې چې دوی ودي، د غفلت په حالت کې ورباندې الله عذاب راولي. او امن اهل القرى، آیا په امن کې دي اوسېدونکي د کلو، ان یأتیهم بأسنا، دا چې راشي دوی ته عذاب زمونږ ضحن د ساخت په وخت کې، وهم یلعبون، په داسې حال کې چې دوی لوبې کوي. یعنې الله تعالی فرمایي چې په هر حالت کې زه په دې خلکو باندې عذاب راوستی شم، د غفلت په حالت کې هم زه په دوی باندې عذاب راوستی شم، چې د شپې دوی په خوب باندې ودي او په داسې وخت کې ورباندې عذاب راولم، او د ورځې ښکاره هم په دوی باندې عذاب راوستی شم چې دوی مصروفه یې په خپلو کارونو کې. وهم یلعبون، په داسې حال کې چې دوی لوبې کوي، یعنې په دې خپلو کارو کې مصروفه یې، په هغه شیانو باندې مصروفه یې چې هغه بې فایدې شیان دي، لکه د لوبو په شان. د دنیا دا هر څه دا لوبې دي. انما الحیاة الدنیا متاع ولهو ولعب، د دنیا دا ژوند ټول لوبې لوبې دي. نو الله فرمایي چې په هر حالت کې زه په دې خلکو باندې عذاب راوستی شم، د غفلت په حالت کې هم ورباندې عذاب راوستی شم، او د ورځې چې دوی متوجه هم وي، نو بیا هم دوی زما د عذاب ځان نشي خلاصولی. افامنوا مکر الله، ای دا کلو والا په امن دي مکر الله، د الله تعالی د مکر نه، د الله د تدبیر نه، ای دوی ځان په امن باندې احساسوي د الله د مکر نه، د الله د تدبیر نه. د الله تعالی مکر دا دی چې الله به په دوی باندې نعمتونه کوي، سره د دې نه چې دوی ګناهونه کوي او دوی تکذیب کوي، کفر کوي. د کفر او د تکذیب او د ګناهونو سره سره چې الله ورته نعمتونه ورکوي، دا د الله تعالی د خوا نه دوی ته استدراج دی. نو د الله مکر دا دی. افامنوا مکر الله، آیا دا خلک په امن باندې دي، یعنې ځان په امن کې ګڼي د الله تعالی د مکر نه، د الله تعالی د تدبیر نه، چې الله تعالی د دوی د هلاکولو دپاره تدبیر جوړوي. فلا یأمن مکر الله، نو د الله تعالی د مکر نه، د الله د تدبیر نه ځان په امن کې نه احساسوي، الا القوم الخاسرون، مګر هغه خلک چې هغه تاوانیان دي. یوازې هغه انسانان د الله تعالی د مکر نه، د الله د عذاب نه ځان په امن کې احساسوي او بېغمه دي. الله فرمایي چې کوم انسانان تاوانیان انسانیان دي. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي یو مؤمن انسان هغه نیک اعمال کوي، یعمل بالطاعات وهو مشفق خائف وجل. یو مؤمن انسان د الله تعالی طاعت کوي، نیک کارونه کوي، او د دې باوجود هغه د الله تعالی نه ویریږي
او فاجر انسان ګناهونه کوي وهو مطمئن آمن، هغه د ګناهونو سره ځان په امن کې احساسوي. الله فرمایي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الله د نیکانو بندگانو صفت کوي چې نیکان بندگان هغه انسانان دي چې هغه نیک کارونه کوي او د نیکو کارونو سره سره وقلوبهم وجلة، د هغوی په زړونو کې ویره ده د الله تعالی نه، انهم الى ربهم راجعون، چې دوی د خپل رب خواته ورګرځېدونکي دي. عایشه رضی الله عنها وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې آیت باره کې پوښتنه وکړه چې آیا دا هغه کسانان دي چې غلا کوي، زنا کوي، شراب څښي او د الله نه یېرېږي، ګناهونه کوي او د الله نه یېرېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، یا ابنة الصدیق، ای د صدیق لورې، دې نه مراد هغه کسانان دي چې هغه روژې نیسي، منځونه کوي او صدقې ورکوي، لیکن بیا هم د الله تعالی نه یېرېږي. نو د الله تعالی د مکر نه، د الله د عذاب نه یوازې هغه انسانان ځان په امن کې احساسوي کوم انسانان چې تاوانیان انسانان دي. د الله نیکان بندگان سره د دې نه چې هغوی نیک کارونه کوي، نیک اعمال کوي، لیکن بیا هم د الله نه ویریږي. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، اولم یهد، آیا نه د واضحه شوې للذین یرثون الارض د هغو کسانانو دپاره چې هغه وارثان د دې ځمکې ګرځېدلي دي، من بعد اهلها، وروسته د هلاکت د اهل د دې ځمکې نه، وروسته د دې نه چې الله تعالی د قومونه هلاک کړه او د انسانان د هغو جانشینان الله وګرځول. آیا هغو ته دا خبره ثابته شوې نه ده؟ په دې خبره باندې نه دي پوه شوي؟ ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، که چېرته موږ وغواړو اصبناهم، نو دوی ته به عذابونه ورسوو، بذنوبهم، د هغو د ګناهونو د وجې نه، لکه څنګه چې ما مخکیني امتونه هلاک کړي دي. نو الله فرمایي دا موجوده کسان باید د الله نه ویریږي، په دې خبره باید پوه شي. که چېرته الله تعالی وغواړي نو الله تعالی به دوی هم په مختلفو عذابونو باندې ګرفتاره کړي. هغه عذابونه چې په مخکینیو خلکو راغلي، هغه عذابونه به الله تعالی په دوی باندې هم راولي. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم، او مهر لګوو منګه على قلوبهم، د دوی په زړونو باندې، فهم لا يسمعون، نو دوی به د حق خبرې نه اوري، په داسې اورېدلو سره چې دوی ته فایده ورکړي. د الله تعالی په عذابونو کې لوی عذاب دا دی، یو خو دا دی چې د مخکیني کوم عذابونه چې الله ذکر کړه، او د الله په عذابونو کې یو لوی عذاب هغه دا دی چې د الله تعالی د انسان په زړه باندې مهر ولګوي، چې انسان د حق ادراک نشي کولی. د هدایت کوم اسباب چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي، چې الله تعالی د انسان نه د اسباب واخلي. الله تعالی انسان ته عقل ورکړی دی، الله د انسان په زړه کې عقل اچولی دی چې په دې عقل باندې انسان د ښو او د بدو فرق کولی شي. نو کله چې انسان ګناهونه کوي نو د ګناهونو یو غټ اثر دا دی چې الله تعالی د انسان په زړه باندې مهر لګوي، فهم لا يسمعون، نو دوی بیا د حق خبرې نه اوري. بل طبع الله علیها بکفرهم، الله تعالی ابتداء د چا په زړه باندې مهر نه لګوي. کله چې انسان کفر وکړي، انسان ګناهونه کوي، انسان د الله نه فرمانی کوي، بیا عقوبتا الله تعالی د انسان په زړه باندې مهر لګوي. تلک القرآ نقص علیک من انبائها، دغه کله والا چې مخکې ذکر شو، نقص علیک من انبائها، الله فرمایي چې بیانوو موږ علیک په تا باندې ای نبی صلی الله علیه وسلم، من انبائها، بعضې د خبرونو د دوی نه، ځینې حالات د دوی تاسو ته بیانوو موږ، د دې لپاره چې دا خلک عبرت واخلي او په دې کې الله خپل نبي ته تسلي ورکوي. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، او یقینا راغلي و دوی ته رسولهم، پیغمبران د دوی، بالبینات، په ښکاره معجزو سره. فما كانوا ليؤمنوا، نو نو دوی چې ایمان راوړی وی، بما کذبوا من قبل، په سبب د دې سره چې دوی تکذیب کړی و، من قبل، مخکې د دې نه، د دوی مخکینی تکذیب د دې خبرې سبب شو چې الله تعالی د دوی نه د ایمان توفیق سلب کړ او دوی په دې خپل کفر باندې پاتې شوه تر دې پورې چې دوی په کفر باندې مړه شو. کذلک یطبع الله على قلوب الکافرین، کذلک همدغه رنګه الله فرمایي، یطبع الله، مهر لګوي الله تعالی، على قلوب الکافرین، په زړونو د کافرانو باندې،
د هغوی د کفر د وجې نه چې یو څوک په دې خپل کفر باندې مداومت کوي او په دې خپل کفر باندې اصرار کوي، نو الله سبحانه وتعالی د هغه نه د هدایت اسباب اخلي، الله تعالی یې په زړه باندې مهر لګوي. وما وجدنا لأکثرهم من عهد، او پیدا نه کړو موږ لأکثرهم د اکثرو د دوی دپاره من عهد وفا کول په وعدو باندې، کومې وعدې چې د الله سره کړې وي په هغه وعدو باندې وفا ونه کړه. حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه فرمایي دې نه مراد هغه د ازل وعده ده چې الله سبحانه وتعالی د ټولو انسانانو نه اخیستې ده، او هغه د فطرت وعده چې الله د ټولو انسانانو نه اخیستې ده، چې الله تعالی د ټولو انسانانو په فطرت کې دا خبره اچولې ده، د الله د توحید عقیده الله تعالی د ټولو انسانانو په فطرت کې اچولې ده. بیا په دې خبره باندې الله تعالی ادله پیدا کړي دي، دا ځمکه اسمانونه دا مختلف شیان الله پیدا کړي دي، او دا وعده الله تعالی د پیغمبرانو په ژبه باندې دا دوی ته ور یاده کړې ده، او دې لپاره الله کتابونه را لېږلي دي. نو الله فرمایي چې اکثرو د انسانانو چې ما هلاک کړي دي د الله تعالی په دې وعدې باندې وفا ونه کړه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، او یقینا موندلي دي موږ اکثرهم اکثر د دوی نه لفاسقین خامخا نافرمانه، نو په دې خاطر باندې الله سبحانه وتعالی هلاک کړي دي. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، د دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام واقعه ذکر کوي، او د موسی علیه السلام واقعه الله تعالی تفصیلا ذکر کړې ده. دې لپاره چې د موسی علیه السلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې ډېر شباهت و. د موسی علیه السلام په مقابل کې فرعون و، چې فرعون بني اسرائیل نه غلامان جوړ کړي وو او شرک یې کاوه، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ابو جهل او د هغه امثال هغه هم د خلکو نه غلامان جوړ کړي وو او شرک یې کاوه. نو د موسی علیه السلام حالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر مشابه حالت دی، نو ځکه الله تعالی دا واقعه تفصیلا ذکر کړې ده. په دې اول آیت کې الله تعالی د واقعي اجمال ذکر کوي، بیا تفصیل ذکر کوي. ثم بعثنا من بعدهم، بیا راولېږل موږ من بعدهم وروسته د دې پیغمبرانو نه چې مخکې د هغو واقعات ذکر شو. موسی علیه السلام مې راولېږه بآیاتنا په خپلو نښو سره چې الله ورته معجزې ورکړې وې. الى فرعون وملئه، راومې لږه موسی علیه السلام فرعون ته وملئه، او د فرعون د قوم اشرافو سردارانو ته. فظلموا بها، نو ظلم وکړه فرعون او د فرعون د قوم اشرافو بها په دې معجزاتو باندې، د دې معجزاتو نه ظلما او عنادا انکار وکړه. ظلمو دې ته ویل کېږي چې یو څوک په حق باندې پوهېږي چې دا خبره حق ده، لیکن د عناد د وجې نه د کبر د وجې نه حق ته غاړه نه ږدي. لکه سورة النمل کې الله فرمایي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فرعون او فرعونیانو د موسی علیه السلام د معجزاتو نه انکار وکړه، واستيقنتها انفسهم، په داسې حال کې چې د دوی په زړه کې په دې باندې یقین و چې دا د الله د خوا نه دي. ظلما وعلوا، د ظلم د وجې نه، د عناد د وجې نه، او د تکبر د وجې نه انکار وکړه. نو فظلموا بها معنا د دې معجزاتو نه انکار وکړه، ظلما او عنادا انکار وکړه. فانظر کیف کان عاقبة المفسدین، نو ته وګوره ای مخاطبه د عبرت په شکل باندې، کیف کان عاقبة المفسدین، چې څرنګه شو عاقبت د فساد کوونکو، چې بالاخره الله تعالی فرعون سره د ټول قوم نه او د لښکرو نه الله غرق کړ. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین، د دې نه وروسته الله تعالی د واقعي تفصیل ذکر کوي. وقال موسی، او اول موسی علیه السلام، یا فرعون ای فرعون انی رسول من رب العالمین، یقینا زه استازی یم د رب العالمین ذات ته خونه، د هغه ذات ته خونه چې هغه د ټولو مخلوقاتو رب دی، د ټولو مخلوقاتو خالق او مالک دی. حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق، حقیق، او زه لایق یم د دې خبرې او په دې خبره باندې کلک یم، على ان لا اقول على الله، چې نه به وایم زه په الله تعالی باندې الا الحق، مگر حق خبره. الله ته به د هغې خبرې نسبت کوم کومه خبره چې حقیقت وي. قد جئتکم ببینة من ربکم، یقینا راغلی یم زه تاسو ته ببینة من ربکم، په ښکاره معجزې سره، من ربکم
ستاسو د رب د طرفه فارسل معي بني اسرائیل نو ولېږه زما سره بني اسرائیل د شام ځمکې ته بني اسرائیل ما سره ولېږه یعنې بني اسرائیل زما سره پرېږده ازاد یې پرېږده د خپل اسارت نه د خپلې غلامۍ نه آزاد که ما سره پرېږده چې شام ځمکې ته لاړ شي ارض مقدسې ته لاړ شي د بني اسرائیلو اصلي ځمکه خو د شام ځمکه وه یوسف علیه السلام چې کله په مصر کې وه نو په هغه زمانه کې کله چې یعقوب علیه السلام د هغه زامن مصر ته تللي وو نو د هغه وخت نه بني اسرائیل په مصر کې آباد وو بیا کله چې فرعون پاچا شو نو فرعون د دوی نه غلامان جوړ کړ او بني اسرائیل په شاخه کارونو کې استخدامول نو د موسی علیه السلام دو پیغام و فرعون ته یو د الله توحید ته دعوت کاوه او بل پیغام دا و چې بني اسرائیل د خپل غلامۍ نه آزاد کا او ما سره پرېږده چې خپل د پلار او د نیکه وطن ته لاړ شي ارض مقدسې ته لاړ شي فارسل معي بني اسرائیل نو ولېږه ما سره او آزاد یې پرېږده بني اسرائیل د خپل غلامۍ نه آزاد کا قال ان كنت جئت بآية نو وویل فرعون موسی علیه السلام ته ان كنت جئت بآية که چېرته یې ته چې تا راوړي معجزه او نښه فأت بها نو هغه راوړه ان كنت من الصادقین که چېرته یې ته د رښتون نه په خپله دعوه کې که ته د الله پیغمبر یې نو ته معجزه پیش کړه موږ ته فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین نو موسی علیه السلام فرعون ته دوه معجزې پیش کړې فألقى عصاه نو واچوله موسی علیه السلام ویې عصاه خپل همسا فإذا هي ثعبان مبین نو ناڅاپه د موسی علیه السلام د همسا ثعبان مبین د دې نه اژدها جوړ شو مبین ښکاره اژدها مبین معنا یعنی حقیقتا د دې نه الله مار جوړ کړ ونزع یده او راویست لاس خپل د خپل لاس یې تخر کې ننایسته او بیا لاس د تخر نه راویسته یا د ګریوان نه راویسته فإذا هي بيضاء ناڅاپه د موسی علیه السلام د لاس بيضاء تک سپین وه للناظرین د پاره د کتونکو یعنی الله تعالی د هغه په لاس کې رڼا واچوله نو دا دوه معجزات فرعون ته پیش کړه قال الملأ من قوم فرعون اول اشراف د قوم د فرعون نه ان هذا لساحر علیم یقینا دا خو ساحر دی علیم او ډیر ماهر ساحر دی په خپل سحر کې ډیر مهارت لري دا خبره ځکه وکړه چې خلک ځینې متاثره نشي اول فرعون دا خبره وکړه او بیا د فرعون د قوم سردارانو دا خبره وکړه یرید ان یخرجکم من ارضکم او موسی غواړي دغه اراده دا ده ان یخرجکم من ارضکم چې وباسي تاسې د ځمکې ستاسو نه موسی غواړي په دې شکل باندې د مصر په ځمکه باندې خپل تسلط پیدا کړي او تاسې د ځمکې نه وباسي یعنې حکومت ته ځان ورسوي لکه وروسته په سورة یونس کې وایي چې وتکون لکم الکبریاء فی الارض او تاسې دا اراده لرئ چې ستاسې دپاره په دې ځمکه کې پاچایي او حکومت دا ستاسو شي فماذا تأمرون نو تاسو څه امر کوئ یعنې تاسې څه مشوره راکوئ موسی ساحر دی او په دې سحر باندې غواړي چې په دې ځمکه باندې د مصر په ځمکه باندې خپل تسلط حاصل کړي نو تاسې د باره کې څه مشوره راکوئ قالوا ارجه واخاه نو وویل دوی ارجه مهلت ورکه ده ته واخاه او د ده ورور ته وارسل فی المدائن حاشرین او ولېږه فی المدائن په ښارونو کې حاشرین راجمع کوونکي د خپل فوجانو خپل لښکرې ولېږه دې لپاره چې ساحران راجمع کړي یأتوک بکل ساحر علیم یأتوک چې راولي تا ته بکل ساحر هر ساحر علیم چې هغه په دې خپل سحر کې ډېر مهارت لري چې هغه ماهر ساحران راجمع کړي وجاء السحرة فرعون د فرعون په قوم کې ساحران زیات و وجاء السحرة فرعون او راغله ساحران فرعون ته قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قالوا اولي ساحرانو ان لنا لأجرا يعني ان لنا لأجرا ایا زموږ دپاره به اجر او مزد دي ان كنا نحن الغالبين که چېرته موږ غالبه شولو
که چېرته په موسی باندې موږ غالبه شو نو موږ ته به څه مزد او مزدوري راکوي که نه؟ قال نعم وانکم لمن المقربین. نو فرعون ورته وویل چې نعم بلکل ستاسې دپاره به اجر هم وي، تاسې ته به ستاسې د دې کار مزد هم درکومه. وانکم لمن المقربین، او یقینا تاسې به خامخا لمن المقربین، تاسې به د مقربینو د دربار زما نه شئ، یعنې تاسې ته به لوی لوی پوستونه هم درکمه، وزارتونه او ریاستونه به درکم، درته منصبونه به درکمه. قالوا یا موسی اما ان تلقیا، یعنې هغو ته یې تمه لالچ ورک. قالوا وویل ساحرانو یا موسی ای موسی اما ان تلقیا، یا به ته خپله همسا غورځئ په ځمکه باندې، و اما ان نکون نحن الملقین، او یا به شو منګه نحنو منګه الملقین غورځونکي د خپلو همساګانو او د خپلو رسیو. یعنې اول ته غواړې چې خپله همسا وغورځئ او که اول دا کار منګه وکړو. نو د ادب نه یې کار واخیستی یو قسم. قال القو، موسی علیه السلام ورته وویل چې القو، تاسې خپلې رسۍ وغورځوئ یا خپلې همساګانې وغورځوئ. او موسی علیه السلام دا ځکه ورته وویلې چې هغه په دې مطمئن و چې په همدې شکل باندې حق واضحه کېږي. فلما القوا، نو کله چې هغوی خپلې همساګانې او خپلې رسۍ وغورځولې، سحروا اعین الناس، نو سحر وکړه دوی په سترګو د خلکو باندې، د خلکو نظرونه یې بند کړل. واسترهبوهم، او خلک یې ویرول. وجاءوا بسحر عظیم، او راتګ یې وکړه بسحر عظیم، په لوی سحر باندې. خلکو ته یې داسې ښکاره کوله چې د هغو د رسیو نه ظاهرا ماران جوړ شوه. یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، په موسی علیه السلام باندې د موسی علیه السلام په قوت خیالي باندې هم اثر وکړه چې د هغه په خیال کې دا راتله انها تسعى، چې دا منډې وهي، ماران دي او منډې وهي. واوحینا الی موسی، الله فرمایي چې وحي وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان القي عصاک، چې وغورځوه ته خپله همسا. نو موسی علیه السلام چې کله همسا وغورځوله فاذا هي تلقف ما یأفکون، نو ناڅاپه د موسی علیه السلام د همسا تلقف خوی تیرول، ما یأفکون هغه څه چې په دروغو باندې ساحرانو جوړ کړي وو، چې هغه ماران نه وو، هسې په دروغو باندې خلکو ته ماران ښکاره کېدل، نو هغه یې داسې ژوندي تیر کړ. فوقع الحق، نو ثابت شو حق او ښکاره شو حق. وبطل ما كانوا يعملون، او باطل شو هغه څه چې د ساحرانو جوړول. ساحرانو چې کوم کار کاو په سحر باندې د خپل رسیو نه د خپل همساګانو نه داسې څه جوړ کړي وو چې خلکو ته ماران ښکاره کول. الله فرمایي چې هغه باطل شو. فغلبوا هنالک، نو مغلوبه شول دوی هنالک په هغه ځای کې، فرعون او د فرعون قوم او ساحران مغلوبه شو. وانقلبوا صاغرین، او وګرځېدل ذلیله، فرعونیان ذلیله شو. والقي السحرة ساجدین، او وګرځېدل ساحران ساجدین سجده کوونکي. القیا یعنې غیر اختیاري پرېوتل، ځکه ساحرانو دا خبره درک کړه چې دا سحر نه دی، ځکه هغوی په دې خپل سحر کې ډېر ماهر وه، هغه په دې پوهېدل چې دا سحر نه دی، نو غیر اختیاري الله تعالی ته په سجدې باندې پرېوتل. والقي السحرة، او پرېوتل ساحران ساجدین سجده کوونکي الله تعالی ته. قالوا آمنا برب العالمین، او وی ویلې آمنا برب العالمین، ایمان راوړی دی موږ په رب العالمین ذات باندې. رب موسی و هارون، هغه ذات چې هغه د موسی او د هارون رب دی. دا خبره ځکه وکړه چې رب موسی و هارون، ځکه فرعون به ځان ته رب العالمین ویلې، چې خلک دا ګمان ونه کړي چې فرعون باره کې دا خبره وکړه. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، نو وویل فرعون د ساحرانو ته آمنتم به قبل ان آذن لكم، تاسې ایمان راوړ په موسی باندې قبل ان آذن لكم، مخکې له دې نه چې زه تاسو ته اجازه وکړم. تهدید یې کړه، او دې لپاره چې خلک متاثره نه شي دا خبره یې وکړه. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة، ان هذا ستاسې دا کار لمکر دا یوه دسیسه وه، مکرتموه فی المدینة چې دا مکر او دسیسه تاسو جوړه کړې ده په دې ښار کې، لتخرجوا منها اهلها
دې لپاره چې وباسئ تاسې د دې ښار نه اهلها اوسېدونکي د دې ښار. دا تاسې خپل منځ کې یوه حیله جوړه کړې وه، یوه دسیسه هم جوړه کړې وه د مخکې نه چې موږ به تا ته ځان پړه کړو. دې لپاره چې مقصد هم دا دی چې تاسې قبطیان د مصر نه وباسئ او دا د مصر ځمکه بني اسرائیلو ته په لاس باندې ورشي. فسوف تعلمون، نو زر ده چې تاسو به پوه شئ. بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړې چې انه لکبیرکم الذي علمکم السحر. دا موسی ستاسې مشر دی، ستاسې هغه مشر ساحر دی، علمکم السحر چې تاسو ته د سحر تعلیم درکړی دی. فسوف تعلمون، نو زر ده چې تاسې به پوه شئ چې زه تاسو ته کومه سزا درکوم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اوس د جزا تفصیل ذکر کوي. لأقطعن أيديكم، خامخا قطع به کومه زه أيديكم لاسونه ستاسو، وأرجلكم او پښې ستاسو، من خلاف یعنی بدل بدل، ښی لاس او چپه پښه. ثم لأصلبنکم، بیا به زه وځړوم تاسې په دار باندې اجمعین، تاسې ټول. ثم لأصلبنکم اجمعین، بیا به تاسې ټول زه په دار باندې وځړوم. قالوا انا الى ربنا منقلبون. دلته الله تعالی د ساحرانو استقامت ذکر کوي چې الله دوی ته هدایت وکړي، نو داسې کلک ثبات استقامت ورته الله ورکړي. قالوا دوی ورته وویلې انا الى ربنا منقلبون، یقینا موږ خاص خپل رب ته منقلبون واپس کېدونکي یو، نو ستا نه موږ نه هېرېږو او د مرګ ته هېڅ پروا نه کوو. او دا خو زموږ دپاره ډېر لوی افتخار دی چې د الله په لاره کې موږ ووژل شو. وما تنقم منا، او ته بد نه ګڼې زموږ نه، الا ان آمنا بآیات ربنا، مګر دا چې ایمان راوړی دی موږ په آیتونو د رب زموږ باندې. لما جاءتنا، کله چې موږ ته راغله. ان ته زموږ نه هغه شی بد ګڼې چې هغه زموږ دپاره افتخار دی چې په الله باندې موږ ایمان لرو، د الله تعالی په آیتونو باندې ایمان دی. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، نو ته موږ باندې بل هېڅ اعتراض نه کوې، بل هېڅ عیب را باندې نه لګوې مګر دا چې موږ په الله باندې ایمان راوړی دی او ایمان زموږ دپاره افتخار دی. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین، نو د الله نه دعا وغوښتله. ربنا ای رب زموږ، افرغ علینا راتوی کې په موږ باندې، صبرا صبر، لکه د اوبو په شان الله تعالی صبر په موږ باندې راتوی کې، ځکه چې فرعون موږ ته عذابونه راکوي، تکلیفونه راکوي. که الله چاته صبر ورنه کړي نو انسان یې تحمل نشي کولی. ربنا افرغ علینا صبرا، ای پروردګاره زموږ، افرغ علینا راتوی کې په موږ باندې صبرا صبر، وتوفنا مسلمین، او وفات کې موږ په داسې حال کې چې مسلمانان یو. الله تعالی په اسلام باندې موږ وفات کې، زموږ خاتمه په اسلام باندې کې. نو همداسې وشوله. امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي چې د ورځې په اول کې دوی کافران و ساحران و، او د ورځې په آخر کې الله ورته شهادت نصیب کړ، الله ورته حسن خاتمه نصیب کړه. وقال الملأ من قوم فرعون، او اولي سردارانو د قوم د فرعون نه، فرعون ته وویلې اتذر موسی وقومه، آیا ته پرېږدې موسی او د موسی قوم، لیفسدوا فی الارض، دې دپاره چې فساد وکړي په ځمکه کې، ویذرک وآلهتک، ویذرک او پرېږدي تا لره، وآلهتک او ستا آلهه ولره، په ځمکه کې فساد پیدا کړي، حکومت درنه ونیسي، او دا دی چې خلک ستا مقابل کې بغاوت ته وهڅوي، او تا او ستا آلهه پرېږدي، د هغو عبادت پرېږدي. د فرعون مفسرین وایي چې بعضې آلهه یې جوړ کړي وو، بعضې بتان یې جوړ کړي وو، او دې قوم ته یې امر کړی چې تاسې د دې بتانو عبادت کوئ. بیا به دا خبره کوله چې دا بتان زه ستاسې او د دې بتانو رب یم. یا بعضې قراتونو کې وإلهتک، چې هغه تا پرېږدي، وإلهتک او ستا عبادت پرېږدي، ځکه فرعون ځان ته اله ویلې، ځان ته رب ویلې. قال سنقتل ابناءهم، نو وویلې فرعون سنقتل ابناءهم، زر ده چې قتل به کوو موږ زامن د دوی، ونستحیي نساءهم، او ژوندۍ به پرېږدو لورګانې د دوی، دې لپاره چې د هغو نه خدمت واخلو او د هغو د بې حیایۍ دپاره. وانا فوقهم قاهرون، او یقینا موږ د پاسه د هغوی نه قاهرون، غالبه یو، دوی زموږ په تسلط کې دي. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، دا دوم ځل ده چې دا خبره فرعون کړې ده. یو ځل مخکې
د موسی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې د بني اسرائیلو زامن یې ذبحه کول او لورګانې ورته ژوندۍ پرېښودلې. دا دوهم ځل دی خو لیکن دا واقع شوې نه ده. قال موسی لقومه استعینوا بالله. موسی علیه السلام خپل قوم ته تسلي ورکوي. قال موسی وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته استعینوا بالله تاسې مدد وغواړئ په الله تعالی سره، د الله نه مدد وغواړئ. واصبروا او تاسو صبر وکړئ. ان الارض لله یقینا دا ځمکه یوازې د الله تعالی ده، دا د الله په اختیار کې ده، د الله ملکیت دی. یورثها من یشاء من عباده ورکوي الله تعالی دا ځمکه من یشاء هغه چاته چې وغواړي الله تعالی. وارث ګرځوي الله تعالی د دې ځمکې من یشاء هغه څوک چې وغواړي الله تعالی من عباده د خپلو بندګانو نه. دا ځمکه د الله تعالی ځمکه ده چې الله چاته وغواړي هغه ته ورکوي او د چا نه چې وغواړي الله یې د هغه نه اخلي. والعاقبة للمتقین او نیک انجام او ښایسته انجام او ښایسته عاقبت د نیکانو خلکو دی. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. وویل بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته اوذینا تکلیف راکړی شوی و موږ ته، من قبل ان تأتینا مخکې د دې نه چې ته راشي موږ ته، ومن بعد ما جئتنا او وروسته د دې نه چې ته موږ ته راغلې. ستا د راتلو نه مخکې او ستا د راتلو نه وروسته موږ ته دا تکلیفونه وضعیتونه راکړی شوي دي. یعنې موږ همیشه په دې مصیبتونو کې په دې ابتلاګانو کې یو قسم بې صبري ښکاره کړه. نو موسی علیه السلام تسلي ورکوي. قال عسى ربکم. موسی علیه السلام خپل قوم ته وویلې عسى ربکم نږدې ده چې رب ستاسو، یعنې تاسې امید ولرئ د خپل رب نه، ان یهلک عدوکم چې هلاک کړي دښمن ستاسو، ویستخلفکم فی الارض تاسې الله تعالی د هغو جانشینان وګرځوي، فینظر کیف تعملون نو ګوري الله تعالی چې تاسو څه عمل کوئ. یعنې موسی علیه السلام خپل قوم ته تسلي ورکړه چې الله به ستاسې دا دښمن هلاک کوي او د ځمکې دا خلافت به تاسو ته الله درکوي. لیکن دا به د الله د خوا نه په تاسې باندې امتحان وي چې کله تاسې ته الله تعالی غلبه درکړه نو الله به په تاسې باندې امتحان کوي چې تاسې څه کوئ، ستاسې عمل ته به الله تعالی ګوري. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات. اوس الله د هغو عذابونو ذکر کوي چې الله تعالی په فرعونان باندې راوستل. ولقد اخذنا او یقینا نیولي ومنګه آل فرعون فرعونیان، فرعون او د فرعون قوم لښکرې، بالسنین په قحطونو باندې الله تعالی په دوی باندې قحطي راوستلې وه. ونقص من الثمرات او په کموالي د میوو باندې، لعلهم یذکرون دې لپاره چې دوی عبرت واخلي. د الله تعالی سنت دا دی لکه مخکې دا خبره ذکر شوه وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. هر مکذبه امت اول الله په دوی باندې امتحانات راوستلي، اول ورباندې الله تعالی داسې واړه واړه عذابونه راوستلي دي. لعلهم یذکرون دې لپاره چې دوی عبرت واخلي. فاذا جاءتهم الحسنة نو کله چې به راغی دوی ته الحسنة ښه حالت، کله چې به د خوشحالۍ حالت ورته راغی، فراخي به ورباندې راغله، الله به ورته صحت ورکړه، عافیت به ورکړه. قالوا لنا هذه نو ویلې به دوی لنا هذه دا یوازې زموږ دپاره دی، هذه دغه حالت موږ د دې مستحق نو ځکه موږ ته خوشحالي و دا نعمتونه راکړی شوي دي. د دې نسبت به یې ځان ته کوو. وان تصبهم سیئة او که وبرسېدله دوی ته سیئة څه مصیبت به ورته ورسېده، څه بد حالت به پراغی، که قحطي به پراغله، سختي به پراغله. یطیروا بموسی ومن معه. یطیروا نو بدفالي به یې نیوله بموسی ومن معه، موسی علیه السلام باندې او په هغه کسانانو باندې چې د موسی علیه السلام ملګري وو. د بد حالت نسبت به یې موسی علیه السلام ته کاوه، مؤمنانو ته به یې کاوه چې دا د دوی د سپېرتوب د وجې نه په موږ باندې د حالت راغی. الله فرمایي الا انما طائرهم عند الله. خبردار، انما طائرهم یقینا سپېرتوب د دوی عند الله په نزد الله تعالی باندې دی، دا د الله په تقدیر باندې دی. یا د دوی د هره برخه چې ده چې دوی ته رسیږي دا د الله تعالی په تقدیر باندې ده. که چاته خیر رسیږي که شر رسیږي دا د الله په تقدیر باندې ده. او د دوی دا سپېرتوب په دوی باندې الله د خوا نه راغلی دی، دا د هغو د بدو اعمالو جزا ده. ولکن اکثرهم لا یعلمون
لیکن اکثر په دوی کې په دې خبره باندې نه پوهېږي چې د هر حالت د الله تعالی د خوا نه دی او خصوصا مصیبتونه انسانانو ته د هغو د بدو اعمالو د وجې نه رسیږي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم تاسو ته چې هر مصیبت رسیږي الله فرمایي هغه د هغو اعمالو د وجې نه ده چې ستاسو لاسونو کسب کړي دي وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وقالوا او ویل به د فرعونیانو موسی علیه السلام ته مهما تأتنا هر شی چې راوړې ته موږ ته به هغه شی هر هغه شی چې راوړې ته موږ ته من آیة د څه نښې نه چې ته ورته نښه وایې چې دا معجزه ده لتسحرنا بها دې لپاره چې سحر وکړې ته په موږ باندې بها د هغې په وجه باندې فما نحن لك بمؤمنین نو نه یو موږ ستا لپاره تصدیق کوونکي موږ ستا خبره نه منو که ته هر څونه نښې موږ ته پیش کړې چې ستا په تعبیر باندې هغه نښې دي معجزې دي موږ ورته سحر وایو موږ په تا باندې ایمان نه راوړو موږ ستا تصدیق نه کوو فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والخمل اوس په دې آیت کې الله تعالی 5 قسم عذابونه ذکر کوي چې دا عذابونه الله پر راوستل فارسلنا عليهم نو راولېږه ما په دوی باندې الطوفان طوفان الله تعالی به سخت بارانونه وکړه او طوفان به راغی تر دې پورې چې د دوی کښتونه د دوی میوې دا هر څه به یې ختم کړه د دوی په کورونو کې به اوبه جمع شولې په هفتو هفتو به کورونه به د اوبو نه ډک وه والجراده الله فرمایي چې ملخان مې ورباندې راولېږل د ملخانو لښکر به ورباندې الله راولېږه د دوی زراعتونه د دوی میوې د هر څه به یې وخوړل والقمل او سپږې ورباندې الله فرمایي چې سپږې مې په راولېږلې د سپږو نه خو یا مراد هغه سپږې دي چې هغه د دوی دا دانې و دا لکه غنمو نور شیان دا به یې وخوړل او یا مراد د دوی نه دا مشهورې سپږې دي په سر کې په اختانو کې او په لباس کې مکمل په هر څه کې به سپږې سپږې وي والضفادع او څنګښې ورباندې الله راولېږلې تر دې پورې چې دوی کورونه یې مکمل ډک کړي وو خوراکونو کې په هر څه کې به څنګښې وي والدم الله فرمایي چې وینه مې په راولېږله تر دې پورې چې کله به اوبه څښلې نو په اوبو کې به مکمله وینه وه مفسرین لیکلي حتی په یو جام کې چې به کله بني اسرائیلي او قبطي چې به اوبه څښلې د بني اسرائیلي په طرف کې به اوبه وي دغه قبطي په طرف کې به وینه وه او داسې په خوراکونو کې به وینې وي آیات مفصلات الله فرمایي چې راومې لګل ورباندې دا ټول شیان دا طوفان او ملخان او سپږې او څنګښې او وینه آیات مفصلات په داسې حال کې چې دا ټول نښې وي او علامې وي د موسی علیه السلام په حقانیت باندې مفصلات جدا جدا او ښکاره ښکاره نښې وي فاستکبروا لیکن سره د دې دونه نښو نه الله فرمایي فاستکبروا د خلکو تکبر وکړه د ایمان د راوړلو نه وکانو قوم مجرمین او ودوی قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چې واقع شو په دوی باندې الرجز یو عذاب د دې عذابونو نه دا مخکې چې کوم عذابونه ذکر شو نو هر کله چې به یو عذاب ورباندې راغی قالوا يا موسى ادع لنا ربك نو دوی به وویل موسی علیه السلام ته ای موسی ادع لنا ربك دعا وغواړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه بما عهد عندك په سبب د هغې وعدې سره چې الله تعالی تا سره کړې ده لئن کشفت عنا الرجز که چېرته لرې که تا زموږ نه الرجز د عذاب یعنې که تا دعا وکړه او ستا د دعا په وجه باندې د عذاب لرې شو موږ نه لنؤمنن لك نو خامخا موږ به ستا تصدیق وکړو په تا باندې به ایمان راوړو ولنرسلن معك بني اسرائیل او خامخا وبلیږو تا سره یعنی آزاد به پرېږدو تا سره بني اسرائیل د خپل غلامۍ نه د خپل اسارت نه به آزاد کو فلما کشفنا عنهم الرجز نو الله فرمایي کله چې به لرې که موږ د دوی نه الرجز عذاب الى اجل هم بالغوه تر هغې نیټې پورې چې دوی هغې ته رسېدونکي وو چې هغه د غرق کېدو نیټه وه اذا هم ینکثون ناڅاپه دوی به وعده ماتوله هر ځل چې به الله ځینې عذاب لرې که سره دې نه چې دوی به وعده کړې وه چې موږ ایمان راوړو بني اسرائیل موږ د خپل اسارت نه خلاصوو لیکن بیا به هم په دې خپل کفر باندې دوی باقي پاتې شوه وعده به یې ماتوله فانتقمنا منهم
نو الله فرمایي نو موږ انتقام واخیسته د هغوی نه په آخر کې ورباندې الله تعالی لوی عذاب راولېږه. لکه مخکې دا خبره ذکر شوه چې په هر مکذبه امت باندې په اول کې الله تعالی لږ لږ عذابونه را لېږلي دي، بیا نعمتونه. نو کله چې عبرت نه دی اخیستی په آخر کې ورباندې الله تعالی داسې عذاب را لېږلی چې هلاک کړي دي. فانتقمنا منهم، انتقام مې واخیسته د دوی نه. فاغرقناهم فی الیم، نو غرق کړم دوی لره فی الیم په بحر کې. بانهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین. او د هغو د عذاب لپاره الله تعالی دو سبب ذکر کوي. بانهم کذبوا بآیاتنا، د دې وجه نه چې هغوی تکذیب کړی و زما د آیتونو، زما آیتونو ته د دروغو نسبت کړی و. وکانوا عنها غافلین، او ودوی عنها غافلین چې زما د آیتونو نه غفلت کوونکي وو. یعنې د الله تعالی د عذاب دو سبب دي. یو سبب دا دی چې څوک د الله تعالی د آیتونو تکذیب کوي، د الله تعالی آیتونه دروغ ګڼي. او بل د الله تعالی د عذاب سبب دا دی چې څوک د الله د آیتونو نه غفلت کوونکی. دا ډېر سخت آیت دی چې یو څوک قرآن نه وایي، د الله کتاب نه لولي، د الله کتاب ته هېڅ توجه نه کوي، غفلت دې ته ویل کېږي. غافلین د معنا نه چې ناخبره و، یعنې د الله کتاب ته هېڅ توجه نه کوله. نو هغه مسلمانان دي په خپل حالت باندې ویرېږي چې څوک ځان ته مسلمان وایي او په ټول عمر کې د الله کتاب نه راخلي، د الله د کتاب سره هېڅ تعلق نه وي، د الله د کتاب نه غفلت دا د الله د عذاب سبب دی. وکانوا عنها غافلین، او ودوی چې د الله تعالی د کتاب د آیتونو نه غفلت کوونکي وو. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. واورثنا، او وارثان وګرځول منګه القوم الذين، هغه قوم كانوا يستضعفون چې هغه به کمزوري ګڼل کېده، مشارق الارض ومغاربها، د مشرقونو د ځمکې او د مغربونو د ځمکې. الله فرمایي هغه بني اسرائیل چې د خلکو کمزوري ګڼل او ذلیل یې ګڼل، د ځمکې د مشرق او د مغرب، یعنې د شام د ځمکې د ټولو طرفونو وراثت الله فرمایي چې ما دوی ته ورکړه، هغه مې د ځمکې مالکان وګرځول. مشارق الارض ومغاربها، واورثنا، او وارثان مې وګرځول، یعنې ور مې کړه القوم الذین، هغه قوم ته كانوا يستضعفون چې کمزوري به ګڼل کېده، ذلیله به ګڼل کېده. مشارق الارض ومغاربها، د مشرقونو د ځمکې او د مغربونو د ځمکې. التي بارکنا فیها، د هغې ځمکې چې ما الله فرمایي بارکنا فیها، چې برکتونه اچولي وو موږ په هغه ځمکه کې، چې هغه د شام ځمکه ده. د شام په ځمکه کې الله تعالی حسي برکتونه هم اچولي وو، باغونه، میوې، دا پکې زیات وو. معنوي برکتونه هم پکې وو چې الله ډېر پیغمبران پکې رالېږلي وو. نو د شام د ځمکې وراثت مې هغو خلکو ته ورکړي چې خلکو به کمزوري ګڼل، ځکه دا پاچاهي د الله په اختیار کې ده. تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. الله تعالی ته چې چاته وغواړي پاچاهي ورکوي، د چا نه چې وغواړي هغه نه یې اخلي. وتمت کلمة ربک، وتمت کلمة ربک، او پوره شوله کلمة ربک، کلمه د رب ستا، الحسنى، ښایسته کلمه، چې هغه د الله تعالی ښایسته وعده وه. علی بني اسرائیل، په بني اسرائیلو باندې، د بني اسرائیلو سره الله تعالی دا وعده کړې وه. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. په سورة قصص کې الله دا خبره ذکر کړې چې موږ د دې خبرې اراده کړې ده، ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، چې احسان کوو موږ په هغو کسانانو باندې چې په دې ځمکه کې کمزوري ګڼل شوي دي. ونجعلهم ائمه، او موږ هغوی د ځمکې وګرځوو، موږ هغوی لره ائمه، امامان د ځمکې. ونجعلهم الوارثین، او هغوی وارثین د ځمکې وګرځوو، د ځمکه دوی ته ورکړو. بما صبروا، د دې لپاره الله تعالی اوس وجه ذکر کوي چې بني اسرائیلو ته الله تعالی د ځمکه ولې ورکړه. بما صبروا، په سبب د دې باندې چې دوی صبر کړی و په دې اذیتونو باندې. لکه مخکې دا خبره ذکر شو چې موسی علیه السلام ورته دا خبره کړې وه چې قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. تاسې د الله نه مدد غواړئ، په الله سره د الله نه مدد غواړئ، او تاسې صبر کوئ. دا ځمکه د الله تعالی ده چې الله چاته وغواړي هغه ته ورکوي. ودمرنا، او هلاک کړم،
او هلاک کړه موږ الله فرمایي او خراب مې کړه ما کان یصنع فرعون هغه څه چې جوړول فرعون وقومه او قوم د فرعون وما كانوا يعرشون او هغه چې دوی پورته کول چتونه پورته کول آبادي پورته کوله فرعونانو چې کوم قصرونه جوړ کړي وو کوم تعمیرات جوړ کړي وو یا کوم صنعتونه درلودل وما كانوا يعرشون او هغه چې دوی پورته کول دین مراد هغه باغونه دي چې دوی پورته کول په چایلاګانو باندې یا مراد ما كانوا يعرشون هغه آبادي چې دوی پورته کوله دا هر څه الله فرمایي چې ختم کړه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پورې استل منګه بني اسرائيل البحر د بحرنا الله تعالی چې کله موسی عليه السلام ته امر وکړ چې د شپې تر خپل قوم وباسه د مصر نه تاسو هجرت وکړئ چې کله هجرت وکاو فرعونان چې کله خبر شو نو شاته فرعونان ورپسې شو تر دې پورې چې بني اسرائيل ته نږدې شو نو بني اسرائيل مخې طرف ته بحر او شاته طرف ته د فرعون لښکرې وي بني اسرائيل موسی عليه السلام ته ویل چې انا لمدرکون اوس موږ لاندې کوي دا خلک فرعونان لاندې کوي نو الله تعالی موسی عليه السلام ورته ویل چې کلا ان معي ربي سيهدين هیڅ کله داسې نه ده زما سره زما رب دی او زما رب به ماته لاره ښیي نو الله تعالی موسی عليه السلام ته امر وکړ چې بحر په خپل همسا باندې ووهه موسی عليه السلام چې کله بحر په خپل همسا باندې ووهه نو په بحر کې بني اسرائیل ته لارې جوړې شولې او دوی پورې وتل نو وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فرعونان الله غرق کړ وجاوزنا او پورې استل منګه ببني اسرائیل بني اسرائیل البحر د بحرنا چې دې ته بحر قلزم وایي فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم لیکن دا بدبختان د دې په ځای باندې چې الله د دې نعمت شکر ادا کی او د الله په توحید باندې کلک شي د موسی علیه السلام نه د شرک مطالبه وکړه فاتوا على قوم نراغ لدوی او تیر شو دی على قوم په داسې خلکو باندې يعكفون على اصنام لهم چې هغوی به کلک ولاړ د عبادت په شکل باندې على اصنام لهم په بوتانو د دوی باندې یو څه خلکو چې هغوی بوتان درلوده نو په دې بت پرسته خلکو باندې تیر شو يعكفون على اصنام عکوف دې ته ویل کېږي چې څوک د تقرب دپاره د بوتانو د تقرب دپاره یا د یو بل شي د تقرب دپاره دغه په خوا کې اوسیږي لکه اعتکاف چې موږ تاسې کوو اعتکاف په جومات کې پاتې کېدل د الله تعالی د تقرب په نیت باندې او د بل چا په خوا کې د هغه د تقرب دپاره اوسېدل دې ته عکوف وایي لکه بعضې کسانان د قبرونو په خوا کې منجاوران چې ورته وایي د قبرونو د تقرب دپاره د بعضې بزرګانو د تقرب دپاره د هغو د قبرو په خوا کې ناست دي یا خو هسې زیارت ته د عبادت دپاره څوک ځي مثلا مقبرې ته ځي قبرستان ته ځي د دې دپاره چې د هغو نه عبرت واخلي یا خو شرعي طریقه ده یا د یو قبر په خوا کې د هغه د تقرب دپاره کېناستل نو دې ته عکوف وایي دا عبادت د عبادت شکل دی او دا یوازې د الله دپاره پکار دی فاتوا على قوم نراغله دوی تیر شو دوی په داسې خلکو باندې يعكفون على اصنام لهم چې هغه منجاوران و على اصنام لهم په بوتانو د دوی باندې د خپلو بوتانو په خوا کې بالکل ناست به یا به ولاړ و او د هغو عبادت پې کوو قالوا یا موسی اجعل لنا الها نو ویلي بني اسرائیل موسی علیه السلام ته یا موسی ای موسی اجعل لنا الها ته مقرر کړه زموږ دپاره یو اله کما لهم آلهة لکه دوی دپاره چې آلهه دي دومره احمقانه او جاهلانه غوښتنه د موسی علیه السلام نه وکړه چې داسې یو اله زموږ دپاره مو وټاکه قال انکم قوم تجهلون موسی علیه السلام ورته وویلې انکم قوم تجهلون یقینا تاسې داسې خلک یاستئ داسې قوم یاستئ تجهلون چې تاسې جاهلان یاستئ تاسې د الله تعالی په عظمت باندې د الله په لویي باندې نه پوهېږئ د الله عظمتو بزرګي تاسې نه ده درک کړې تاسې الله نه ده پېژندلی ان هؤلاء متبر ما هم فيه ان هؤلاء یقینا دا خلک متبر هلاک دی ما هم فيه هغه څه چې دوی په کوم څه کې دي دوی چې په دې کوم دین باندې دي دا دین تباه او برباد دی داسې باطل دین دی وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي هغه کارونه چې دوی کوي دا کوم عبادت چې دوی کوي دا دوی ته هیڅ فایده نه ورکوي ځکه دا د غیر الله عبادت دی او د هغه چا عبادت یې کړی دی چې هغه د عبادت مستحق نه دي
قال اغیر الله ابغيكم الها. بیا موسی علیه السلام د خلکو ته وویلې اغیر الله ای ما سوا د الله تعالی نه بل څوک ابغيكم ولټوم زه ستاسو دپاره الها د معبود په حیثیت باندې ای د الله نه بغیر تاسو ته بل معبود ولټومه. وهو فضلکم علی العالمین په داسې حال کې چې الله تعالی غوروالی درکړی تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو د زمانې ستاسو باندې ستاسې په زمانه کې چې څومره خلک دي په هغه ټولو باندې تاسې ته الله غوروالی درکړی او تاسې باندې الله تعالی ډېر نعمتونه کړي. ای د الله د دې دومره نعمتونو تقاضا دا وه چې تاسې د الله سره شرک وکړئ او که تاسې د الله په توحید باندې کلک شئ. وإذ أنجيناكم من آل فرعون اوس الله بعضې نعمتونه ذکر کوي چې الله په دې بني اسرائیل باندې کړي وو. وإذ أنجيناكم من آل فرعون او یاد کې هغه وخت ای بني اسرائیلو انجیناکم چې نجات درکړی وو ما تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسوي تاسو ته سوء العذاب بد عذاب. هغه عذاب څه شی و؟ یقتلون ابناءکم چې قتل کول زامن ستاسو. مخکې سوره بقره کې د واقعه ذکر شوی وه چې د موسی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې دغسې فرعون یا خوب لیدلی و یا دا خبره هغه ته رسېدلې وه په دې خبره پوه شوی و چې بني اسرائیلو کې به داسې څوک پیدا کېږي چې زما پاچاهي او حکومت به د هغه په واسطه باندې ختمیږي. نو بیا دا امر وکړي چې بني اسرائیلو کې چې کوم ماشومان پیدا کېږي تاسې هغه قتل کوئ. یقتلون ابناءکم چې قتلول زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندۍ پرېښودلې لورګانې ستاسو د خپل خدمت لپاره او دې لپاره چې د هغو سره بېحیایي وکړي. وفي ذلکم او په دې کار کې چې دا مخکې ذکر شو یا په دې نجات کې یا په دې قتل کې بلاء من ربکم امتحانو په تاسو باندې ستاسو رب د طرف نه عظیم لوی امتحان. که انجیناکم تراجي شي نو دا د الله د خوا نه په تاسې باندې لوی نعمت و او که دې قتل تراجي شي نو دا د مصیبت په شکل کې په تاسې باندې امتحان و. نو الله تعالی په دې خپل بندگان باندې دوه قسم امتحان کوي کله د نعمتونو په شکل کې کله د مصیبتونو په شکل کې. لیکن ظاهر دا چې مراد دلته د ذالکم راجع د انجیناکم ته دا چې الله تاسو ته نجات درکړ د دومره لوی مصیبت نه الله تاسې بچ کړی نو دا د الله د خوا نه په تاسې باندې لوی نعمت دی. وواعدنا موسی 30 لیلة او وعده کړې وه موږ د موسی علیه السلام سره. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره وعده کړې وه که الله تعالی فرعون هلاک کړ وروسته به الله تعالی تاسو ته کتاب درکړي. نو بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته امر کړی و چې کله دوی د بحر نه پورې وتل نو الله موسی علیه السلام ته امر کړی و چې کوه تور ته راشه. د 10 شپو وعده ورسره الله تعالی کړې وه 10 شپې کوه تور کې تېرې کړه. کوه تور د هغو دپاره داسې وه لکه زموږ دپاره کعبه. نو بیا 10 ورځې نورې الله تعالی اضافه کړلې ورباندې 40 ورځې شولې. نو الله موسی علیه السلام ته کتاب ورکړ او په دې زمن کې د خلکو شرک وکړ. وواعدنا موسی او وعده کړې وه موږ د موسی علیه السلام سره 30 لیلة د 10 شپو چې کوه تور کې 10 شپې تېرې کړه. واتممناها ب10 او پوره کړې موږ دغه 10 شپې په 10 نورو شپو سره نو ټولې شپې 40 شپې شولې. فتم میقات ربه نو پوره شوله میقات ربه میقات د رب ستا 40 لیلة 40 شپې یعنی موسی علیه السلام 40 شپې کوه تور کې تېرې کړې. وقال موسی لاخیه هارون او اول موسی علیه السلام د خپل ورور هارون علیه السلام ته کله چې موسی علیه السلام کوه تور ته نو موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته وویلې اخلفني في قومي ته خلیفه وسېږه او جانشین وسېږه زما نه فی قومي زما په قوم کې په دې خلکو کې ته زما نیابت وکړه ته زما جانشین وسېږه. واصلح او ته د اصلاح کارونه وکړه ولا تتبع سبیل المفسدین او تابعداري مه کوه د لارې د فساد کوونکو. په دې قوم کې مفسدین خلک دي د هغو تابعداري مه کوه. ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب ارني انظر اليك او کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا په هغه مقرر وخت زمونږ کې یعنی کله چې موسی علیه السلام په هغه وخت کې راغی کوم وخت چې الله تعالی دته ټاکلی و. وکلمه ربه او خبرې وکړې د هغه سره رب ده
الله ورسره براه راست بغیر د واسطې نه خبرې وکړي. ځکه موسی علیه السلام ته کلیم الله وایي. قال رب ارني انظر الیک، نو وویل موسی علیه السلام رب ای رب زما. د موسی علیه السلام د الله تعالی لیدلو ته شوق پیدا شو. کله چې موسی علیه السلام د الله تعالی کلام واورېده نو د موسی علیه السلام د الله تعالی رؤیت او د الله لیدلو ته شوق پیدا شو. قال رب ارني انظر الیک، نو وویل موسی علیه السلام ای رب زما ارني ته ما ته خپل ذات وښیه، انظر الیک چې زه تا ته نظر وکړم، تا ته وګورم. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل، نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وویل لن تراني، هیڅکله ته نشي لیدلی ما. په دنیا کې د دنیا د سترګې الله تعالی نشي لیدلی، او په آخرت کې به الله تعالی د انسان په دې سترګو کې دا استعداد پیدا کوي چې الله تعالی به لیدلی شي. د دنیا په سترګو کې الله تعالی دا استعداد نه دی پیدا کړی چې د دنیا په سترګو باندې انسان الله تعالی ویني. ځکه د الله تعالی چې کوم نور دی د هغه تجلیات دومره زیات دي. حدیث کې راغلی شي که الله تعالی د خپل نور راښکاره کړي نو د الله تعالی د پلوشې به چې کوم ځای ته رسیږي هغه ټول شیان به وسوځوي. او حدیث کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه چې تا خپل رب لیدلی دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نور انا اراه، هغه نور دی زه به یې څنګه وینم. نو الله موسی علیه السلام ته وویل چې لن تراني، ته ما نشي لیدلی، ولكن انظر الى الجبل. او په آخرت کې به الله د انسان په دې سترګو کې دا استعداد پیدا کړي چې الله به لیدلی شي. ولكن انظر الى الجبل، لیکن ته وګوره غره ته. فإن استقر مكانه، نو که چېرته ثابت پاتې شو غر په دې خپل ځای باندې، فسوف تراني، نو ته به ما وینې. او که غر په دې خپل ځای باندې ثابت پاتې نه شو نو بیا ستا دپاره دا طاقت نشته دی چې ته ما وینې. فلما تجلى ربه للجبل، نو کله چې راښکاره فلما تجلى ربه، نو کله چې راښکاره شو رب د هغه للجبل د غره ته، د دې کچې ګوتې د نیمایي د دې ګوتې د سر د نیمایي پورې دومره نور الله تعالی په دې غره باندې راښکاره کړ. نو دا غر ټوټې ټوټې شو. جعله دکا، نو وګرځوه الله تعالی دا غر دکا ټوټې ټوټې. وخر موسی صعقا، او پرېوته موسی علیه السلام صعقا بهوشا. او عبدالله بن عباس وایي چې د دې کچې ګوتې په اندازې باندې دومره نور الله تعالی په دې غره باندې راښکاره کړ تر دې پورې چې دا غر ټوټې ټوټې شو. وخر موسی صعقا، او پرېوته موسی علیه السلام بهوشا. فلما افاق، نو کله چې په هوش کې راغی موسی علیه السلام، قال سبحانك، وویل موسی علیه السلام الله تعالی ته سبحانك، الله تعالی ته پاکې د هر قسم عیب نه، د هر قسم نقصان نه پاکې. تبت الیک، الله تعالی ما توبه ایستلې ده تا ته. وانا اول المؤمنین، او زه اول د مؤمنانو نه یم. یعنې ما چې دا غوښتنه کړې وه، دا کومه دعا مې چې کړې ده، د دې مقصد دا نه دی چې زما ستا په باره کې شک وه، بلکې زه اول د مؤمنانو نه یم ستا په عظمت باندې، ستا په لویي باندې. قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتي وبکلامي، نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وویلی شي بس همدغه فضیلت ستا دپاره بس دی چې ته مې پیغمبر جوړ کړی او تا سره مې براه راست خبرې کړي دي. قال یا موسی، الله موسی علیه السلام ته وویلی شي ای موسی انی اصطفیتک، یقینا غوروالی در کړی ما تا ته، علی الناس په نورو خلکو باندې، برسالاتي په خپلو پیغامونو باندې چې ما تا ته خپل پیغامونه در کړي دي چې ته زما پیغام خلکو ته ورسوه. وبکلامي، او په کلام زما سره چې تا سره مې براه راست خبرې کړي دي. فخذ ما آتیتک، نو واخله ته او ونیسه هغه څه آتیتک چې ما در کړی تا ته، چې دا د نبوت او د پیغمبري شرافت مې در کړی دی، دا عزت مې در کړی دی، ته مې خپل پیغمبر جوړ کړی. وکن من الشاکرین، او ته اوسېږه من الشاکرین، د الله تعالی د شکرګزارو بندګانو نه جوړېږه. یعنې دا د الله تعالی لوی نعمت دی چې الله چا ته خپل کتاب ورکړي او الله تعالی څوک خپل پیغمبر جوړ کړي، نو ته په دې نعمت باندې زما د شکرګزارو بندګانو نشه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكتبنا له، او لیکلي ومنګه موسی علیه السلام ته، فی الالواح په تختو د تورات کې، تورات الله په تختو کې ورته ورکه،
په تختو باندې لیکلی شوی و. نو الله فرمایي چې لیکلي وو موږ د هغه دپاره فی الالواح په الواحو د تورات کې من کل شیء د هر قسم شیانو نه د ټولو احکامو نه هغه احکام چې هغه بني اسرائیل ته د هغو ضرورت و هغه ټول شیان پکې الله لیکلي وو. موعظه و نصیحت و وتفصیلا لكل شیء او تفصیل و دپاره د هر شي دپاره ان هر هغه شی چې هغه په دین کې ضروري خبرې وي. فخذها بقوة او موسی علیه السلام ته مې د دې خبرې امر کړی و. فخذها بقوة نو ونیسه ته دا الواح د تورات بقوة په پوره قوت سره یعنې په دې باندې په پوره قوت سره او د خپل هغه اخري توانه پورې په دې باندې عمل وکړه او دا خلکو ته ورسوه. وامر قومک او امر وکړه خپل قوم ته یأخذوا باحسنها چې عمل وکړي باحسنها په ښایسته احکامو د دې تورات باندې. احسنها د الله تعالی د کتابونو ټول احکام ښایسته احکام دي نو په دې ټولو باندې عمل وکړي. سأریکم دار الفاسقین زر ده چې وبښیم تاسو ته دار الفاسقین کور د فاسقانو یعنې چې الله تعالی څنګه هلاک کړه لکه فرعونیان الله تعالی څنګه هلاک کړه دا به تاسو ته وښیم. سأصرف عن آیاتي الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اوس دلته الله تعالی په دې آیت کې دا خبره ذکر کوي چې کوم انسانان متکبره دي هغه د الله د کتاب نه فایده نشي اخیستلی. بعضې موانع الله تعالی ذکر کوي چې دا موانع په چا کې موجود دي هغه د الله د کتاب نه فایده نشي اخیستلی چې یو پکې تکبر دی. سأصرفو زر ده چې وابړومه زه او وبګرځومه زه عن آیاتي د آیتونو خپلو نه الذین یتکبرون فی الارض هغه کسانان چې تکبر کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه باندې. کوم کسانان چې په ځمکه کې په ناحقه باندې تکبر کوي. تکبر د انسان حق نه دی. په دې مخلوقاتو کې چې هر څوک تکبر کوي نو دا په ناحقه باندې تکبر کوي. الله فرمایي چې متکبره انسانان به زه د خپل کتاب د آیتونو نه واړومه یعنې د الله د کتاب په آیتونو د فهم نه به یې واړومه او د الله د کتاب د آیتونو نه د فایدې اخیستلو نه به یې واړومه. کوم کسانان چې متکبره انسانان دي هغه به د الله د کتاب د آیتونو نه فایده نشي اخیستی او د الله د کتاب د آیتونو فهم به ورته الله تعالی نه ورکوي. وإن يروا كل آیة لا یؤمنوا بها او که چېرته ویني دوی کل آیة هر قسم آیت که هغه د الله تعالی منزل آیتونه دي او که هغه معجزات دي او که هغه نورې نښې دي لا یؤمنوا بها نو د هغو د وجې نه به ایمان نه راوړي کوم انسانان چې متکبره انسانان دي. وإن يروا سبیل الرشد او که چېرته ویني سبیل الرشد لاره د هدایت لا یتخذوه سبیلا نه به نیسي هغې لره سبیلا لاره یعنې په هغې باندې به نه ځي د هدایت په لاره به الله ورته د تلو توفیق نه ورکوي. وإن يروا سبیل الغی او که چېرته ویني لاره د ګمراهي او د سرکشۍ یتخذوه سبیلا نو نیسي به هغې لره سبیلا لاره یعنې په هغې باندې به ځي. همیشه دپاره چې کوم انسانان متکبره دي نو الله تعالی به هغو ته نو الله فرمایي چې هغوی به د خپلو آیتونو نه اړومه زما د آیتونو نه به هغوی فایده نشي اخیستی او زما د آیتونو فهم به هغو ته نه نصیب کېږي د هغو. او بل دا دی چې که هر قسم نښې یا هر قسم آیتونه که هغه د الله تعالی منزل آیتونه دي او که هغه معجزات دي که هغه نور دلایل د قدرت د الله تعالی دي د هغو نه به فایده نه اخلي او د حق د لارې توفیق به ورته الله نه ورکوي. ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا ذلک دغه مخکې چې کوم څه ذکر شو چې د الله د حق لارې نه د انسانان منحرفه دي په هغې نه ځي او د باطل په لار باندې ځي. بأنهم کذبوا بآیاتنا دا د دې وجې نه چې دوی د دروغو نسبت کړی و زموږ آیتونو ته. وکانو عنها غافلین او ودوی چې زما د آیتونو نه غفلت کوونکي وو. د الله تعالی د آیتونو د تکذیب د وجې نه او د الله د آیتونو نه د غفلت د وجې نه دا عقوبت ته چې مخکې ذکر شو چې الله د انسان نه توفیق سلبوي. والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسانان چې د دروغو نسبت یې کړی د زموږ آیتونو ته. ولقاء الآخرة او د دروغو نسبت یې کړی دی ملاقات د آخرت ته یعنې د الله تعالی لقا نه مني د آخرت ورځ نه مني.
حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د هغوی که هر څونه نیک اعمال یې کړي هغه اعمال برباد دي. هل یجزون جزا نشي ورکولی دوی ته الا ما كانوا يعملون مگر د هغو اعمالو چې دوی کول. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ قوم موسى او ونیو قوم د موسی علیه السلام من بعده وروسته د موسی علیه السلام نه وروسته د دې نه چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړه نو د دې موقع نه سامري استفاده وکړه. دې خلکو د فرعونیانو نه یو څه زیورات رااخیستي وو یو څه زیورات عاریتن ځینې اخیستي وو هغه زیورات دوی سره پاتې وو. نو سامري دوی ته تقریر وکړه چې دا کوم زیورات چې تاسې د فرعونیانو نه اخیستي دي دا د غنیمت مال دی او د غنیمت مال زموږ ستاسې دپاره حرام دی. نو دا راجمع کړي چې دا وسوځو. نو هغه یې راجمع کړه. بیا سامري د هغو نه خوسی جوړ کړه او خوسی په داسې شکل جوړ کړي چې هغه به اواز کاوه. نو بیا سامري بن اسرائیل د خوسی عبادت ته دعوت کړه چې ستاسې اله دغه دی هذا الهکم و اله موسی دا ستاسې اله هم دی د موسی علیه السلام اله هم دی علیاذ بالله. نو دې خلکو د خوسی عبادت شروع کړو. د عبادت شکل دا و چې د دې خوسی خوا او شا به دوی راقصېدل. امام قرطبي ذکر کړي دي فقاموا يرقصون حواليه نو دوی به د دې خوسی خوا او شا ګډا به یې کوله رقص به یې کوه او دغه د عبادت شکل و. والله دا خبره ذکر کوي واتخذ قوم موسی او ونیو قوم د موسی علیه السلام من بعده وروسته د موسی علیه السلام نه من حلیهم د زیوراتو د هغوی نه یعنې هغه زیورات چې دوی د فرعونیانو نه عاریتن اخیستي وو. نو هغه یې راجمع کړه. نو د هغه نه ونیو عجلا خوسی جسدا چې هغه هسې خوشي او جسد و بغیر روح نه روح پکې نه و له خوار چې د هغه دپاره اواز و لکه د غوایي د اواز په شان. الم یرو من بعده نه معنا دا ده چې وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه کوه تور ته الم یرو نو الله فرمایي آیا دوی نه لیدل په دې خبره کې سوچ فکر نه کوو انه لا یکلمهم چې دا خوسی د دوی سره خبرې نشي کولی ولا یهدیهم سبیلا او دوی ته د نیغې لارې هدایت نشي کولی. د اله په صفاتو کې یو صفت خدا ده چې هغه به کلام کولی شي خبرې به کوی شي دا خبرې نشي کولی. ولا یهدیهم سبیلا او دوی ته د هدایت لاره نشي ښودی. اتخذوه ونیو دوی دا خوسی په خدایتوب سره د دې نه اله جوړ کړه. وکانو ظالمین او ودوی ظالمان د الله په حق کې ظلم وکړه. عبادت د الله تعالی حق و او دوی د الله تعالی په ځای باندې د الله حق د خوسی ته ورکو. ولما سقط في ايديهم او کله چې پښیمانه شول دوی دا سقط في ايديهم دا په عربي کې د پښیمانتیا په معنی استعمالیږي. ولما سقط في ايديهم او کله چې پښیمانه شول دوی په عبادت د خوسی باندې ورأوا انهم قد ضلوا او دوی ولیدل ان دوی ته خبره ښکاره شوله انهم قد ضلوا چې دوی په دې کار باندې ګمراه شوي دي. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا نو وویل دوی که رحم ونه کړه په موږ باندې رب زموږه ویغفر لنا او بخښنه موږ ته ونه کړه لنکونن من الخاسرین نو خامخا شو به موږ د زیانکارانو نه. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.